پس چې ځوان شوي غالبا په هغې به بوډا کېږي، او پس چې بوډا شو په هغې به مري، او پس چې مړ شو په هغې به راپاسي، او بیا چې په سره پاسي د الله به سره هغه حساب د هغې مطابق تاله به جزا درکوي. زما ستا لاس کې دا مسله په دې اعتبار سره الله موږ له اختیار راکړی، داسې نه چې موږ بې اختیار. کوشش د کوم ځای نه پکار دی؟ اول کومه مرحله ده؟ ځوانۍ ده. ځکه چې په ځوانۍ کې چې په انسان کې کوم خویونه راشي که نه، ښه خویونه او که بد خویونه، دا اکثر نه بدلیږي. زه اکثر ټکی وایم، یعنې داسې هم کیدی شي خو دا نادره نه چې بدل شي، خو اکثر دا نه بدلیږي دا خوی. ته ځوانۍ کې لمونځ اودس کوې که نه، ته به سپین ږیری شي دا خوی نه بدلیږي. ته په ځوانۍ کې رښتینی یې، ته د مرګه پورې به دا ستا خوی. ته په ځوانۍ کې د غلطو کارونو نه ایسې ډډه کوې، کرکه کوې. ته به مشر سړی شي، ته به بوډا شي، خو تا کې به دا خوی پروت. ځوانۍ کې چې اکثر کوم بد صفات په سړي کې د پاتې شي، ته به ځوانۍ نه قصه برابرې، بیا ستا لیڼ برابر شو، مرګ ته برابر شي، چې مرګ دې په ښه عمل وشو په هغې به راپاسي. نو خبره صحیح ده چې ټولو د الله په لاس کې ده، خو الله موږ له اختیار راکړی دی. که غواړې چې دا شرف او عزت تا ته میلاو شي چې په یو ښه کار باندې مړ شي او قیامت پر ورځ په هغې راپاسي، نو طریقه یې دا ده. بله څه طریقې نشتي، ګوره داسې نه څوک وظیفو پسې ګرځي. یو وظیفه شته هلته خیر، خو د ټول اولنۍ طریقه دا ده چې ته به هر وخت کوشش کې چې ته یو ښه کار کې لګیا، او ما راته ووایي علی الاقل که په ښه کار کې نه یې لګیا، چې په بد کې نه یې لګیا.